که یو سړی میلیونه روپۍ ولري خو شپه یې په آرام نه وي، آیا دا په رښتیا هم شتمن دی؟ که بل سړی پیسې لږې ولري خو شپه په آرام خوب وکړي، نو آیا شتمني د چا سره ده؟ نن سبا ډېر خلک یوازې په پیسو پسې منډې وهي. هغوی فکر کوي که چېرې زیاتې پیسې ولري نو ژوند به ډېر زیات خوشحاله تیر شي، خو حقیقت داسې نه دی. ځکه چې موږ ډېر زیات خلک وینو چې هغوی ډېر زیات دولت لري، ډېر کورونه، ډېر ګاډي او دغه شان بینک بیلنس، خو د هغې ژوند خوشحاله نه وي. هغه د هغې باوجود هم د مشکلاتو سره، د یرې سره او د بې آرامۍ سره ژوند کوي. خو که بل طرف ته داسې خلک هم شته چې هغوی خو ډېرې پیسې نه لري، خو د خپلې حلالې روزۍ نه راضي وي او د خپل کورنۍ سره په مینه ژوند کوي او شپه په آرام خوب کوي. اصلي شتمني یوازې پیسې نه دي. اصلي شتمني دا ده چې زړه دې پاک وي، وجود دې په آرام وي، د چا حق دې نه وي خوړلی او په هغه څه راضي وي چې الله درکړي دي. پیسې ضرور مهمې دي ځکه چې د ژوند ضروریات دې پوره کیږي، خو که د پیسو دپاره خپل ایمان، خپل عزت او خپل سکون د لاسه ورکړي، نو دا معامله هیڅ ګټه نه لري. همیشه کوشش وکړه چې حلال رزق وګټې، د الله تعالی شکر ادا کړې او د نورو سره ښه چلند وکړې. دا هغه څه دي چې زړه ته سکون ورکوي. اصلي شتمني په پیسو کې نه ده، بلکې اصلي شتمني د انسان په آرام زړه، په پاک وجود او حلال ژوند کې ده. که ته هم د زړه سکون غواړې نو یوازې په پیسو پسې مه ګرځه. حلال روزۍ، ښه اخلاقو او د الله د رضا دپاره ژوند وکړه. نو که دا یو څو خبرې درته ګټورې وي نو زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د همداسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ ریل لایف لیسنز چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې دلته هره ورځ همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو سره شریک کیږي، نو چې هغه ستاسو نه میس نشي.